دوستانو سلامونه او درنښت لرم تاسو معززه کورنۍ او دوستان مو صحت ولري د ژوند چارې مو په خیر سار وختي دي دا اوس چې زلزله وسوله بیخي ډېر کورونه چې نور نیمه خراب و مخ یې او چاودېدلي او بیخي ډېر کورونه اوس نور هم ونړېده خدای پاک دې فضل کړي دا به نو وروسته معلومیږي چې څومره ځاني او مالي تلفات لري درته ګورئ دوستانو زه بیا داسې درته وښیم دغه کور وسسي داسې تقریبا 10 دقیقې مخکې دغه غونډۍ په سر کې چې دی ګوره دغه کور وسسي راوه دا کور وسسي راونړېدی دغه درځونه چې تاسو ووینئ دوستان تاسو ورته وګورئ دوستانو دغه وسسي هغه لوړ کور چې تاسو وینئ دا درځونو تر اوسه پورې دوړې هم تر اوسه پورې نه دي دغه سوي ډېره شدیده زلزله وه د اندازې څخه زیاده شدیده زلزله وه او دا رقم زلزله ما تر اوسه پورې په کابل کې ډېرې زلزلې کېدلې او جټکا به یې وخوړله نور به دغه سوله تېره سوله دلته هم ټوله د شپې تر شنه اسمان لاندې په دغه پټیو کې یا پر مځکې کې ویدېږي دا ماشوم دی درته وګوره ماشومان هم ټوله د ویرې څخه راغلي دي زلزلې خو ونه ویرولې زلزله وه ویرولې ولې کور ته نه ویدېږي ډارېږې د چیش کومک در سره وکړي د کور جوړولو چې ونه ویرېږي پکښې سړی مه سه لمونځ دې وکړئ په مسجد کې وبېرېدې پر مانځه باندې ولاړو دوستانو چې پر دروازه باندې نوبت نه کېدی مالدا سخت ساتم بعد ولې کور ته نه ویدېږې ډارېږې دوستان تاسو ورته ټوله په مځکه کې پراته دي د کورو څخه راوتلي دي دوستانو ټوله په مځکه کې پراته دي سړی مس لمونځ دې وکړئ زلزله وشوه ټول د جومات څخه په لمانځه ولاړ دي ټول وزغلي دي ډېر سخت یې وبېرولې چې مونږ سره کومکونه وشي کور راته جوړ شي مونږ نور ژوند دا کټوکو پراته وي باندې پراته وي هېڅ هغه نه لري چې مونږ سره کومک ونه شي مونږ څه وکړو کومک سره وکړئ دغه نښې نه لري نه کور لري نه بل شی لري مونږ خو دا وکیل صاحب سره ولاړ یو دا مې ویني چې دا باندې پراته وي په کټوکو پراته وي دا ماشومان مو پراته وي هېڅ طریقه نه لري کورونه مو خراب دي کورو ته نشي ننوتی دوستانو دا ټوله ډېر بیرولي دي فکر کوم چې دی مو غواړي چې ډېر څه ووایي خو دومره زلزله دا زلزله د پکتیکا زلزله دوستان د نورو زلزلې څخه فرق لري دا داسې دی لکه یو انفجار چې وسي یو انفجار وسي بیا ځکه سره وښورېږي داسې زلزله نه دا اواز کوي ډېره نه زغلي کورونه مې نړېدلي دي چې څنګه زلزله وشي د هغه اواز نه موږ تښتي موږ ته د کور جوړ شي موږ سره کومکونه وشي سهار لمانځه ولاړې ټول زغلي دي کړکۍ باندې هغه نه وه چې موږ وتلي وای نوبت نه و چې ځینې پر کلکین باندې وتله باندې ووتې ځنه په هغه کې خاش ولې لاره نه وه کړکین وړیکه و دا یو بل دوست لیکلی دي چې په ارګون کې هم زلزله وسوله اوس بل دوست په ارګون کې زلزله وشوه اوس دا د دلته نوشته کړي دي چې په ارګون کې هم دغه زلزله اوس دغه ټکان په ارګون کې هم دغه وسوله هغه ماشوم ژاړي دا ماشوم ژاړي دی راوله ولې ژاړې
ته دې خواته راځه زوی ارشه ارشه دې خواته را دلته سیو دا ګوډوړه مزې وکړئ ولې ژاړې زوی خبره کا ته جوړه خبره که جواب دا هم بیرولی دی دا ماشوم دا زلزلې ټوله ده بس دغسې د یوه مخه څخه چې ورته ګورئ ټوله ده دغه ورځ څخه چې راغلي دوستانو دا دی یوه هفته ته خبره درته وکړم په دروازه باندې زوی نه و داسې سره په وټینګول په دروازه هغه ژړی حاجي صاحب وړر ماشي مکه ټوله دلې ته ولاړ د یوه مخه څخه تاسې ورته دغه کوئ ورته ګورئ هغه د هغه لرې کورو څخه تر اوسه پورې دوړې پورته کېږي هغه کورونه بیا نو زه فکر کوم چې نه وي دغه کړي خراب کړي ډېره خطرناکه زلزله ده پرون موږ په د ګیان ولسوالۍ د ملتاني کلی نو دوستانو هغه کلی دی چې دا دی ورته ګورئ دوستانو دا اوس هم په دا ځینې ځایو کې نه پوهېږم چې تاسې وینئ که نه وینئ دوړې اوس هم پورته کېږي د دغه او ډېرې غلط ځایونه هم دا کورونه جوړ کړي دي بیخي تاسو ورته ګورئ دغه غرونو په سر کې دغه جوړ کړي دي کورونه جوړ کړي دي دا او ماشوم پلار یې خوشکه ورته وکړله چې ولې ژاړې ژړا یې نه بیرېدلی و بېچاره نو پلار یې لږ خوشکه ورته وکړل زوی یې و دا دی دوستان پرون د ملتاني په کلي کې 4 واره زلزله وسوله دغه یوه کاکا کور پاکویه چې موږ ورننوتلو سلام علیکم ورسره وکړه چې د زوی د شهادت فاتحه مو ورته وکړه چې یو لاس ورته پورته کړو چې یو دم زلزله وسوله چې وسوله ما چې د بابا د کور څخه دغه د خونې څخه راویستی چت راخطا سو خدای پاک موږ وساتلو دا بیخي دومره شدید دی دا اوس پر لمانځه باندې ولاړو لمونځ پر نیمۍ باندې پاته سولو څوک پر کلکین باندې وتله څوک پر دروازه باندې وتله داسې دی لکه د یو توپ مرمۍ انفجار وسي ځکه ورېږي شي بیا یو رقم ډېر عیبتناکه غږ وي بس لوی مهربان الله جل جلاله دې موږ ته عفو وکړي او خدای پاک دې پر دغه ټولو مسلمانانو باندې ورحمېږي چې اوس ما خوا درته دغه کړې وه ښه خبره نو کوچنیانو ښځې ټوله په دغه ته راوتلي دي پټۍ ته دغه سوي دي راوتلي دي نو دوی دلته دوستانو په کافي اندازه باندې غذایي مواد راغلي دي چای بره و غوړي و دا شان راغلي دي دا خلک اوس عجل و د خپلو کورو د جوړېدو و ساختماني موادو ته ضرورت لري چې ژر دوی خپل کار پر شروع کړي ځکه چې ژمی را روان دی اوس کافي وخت شته تر ژمي پورې دوی خپل کورونه جوړولی سي چې یا د سیمنټو دغه ورسره وسي کومک ورسره وسي د سیخ کومک ورسره وکړي د یکلارن کومک ورسره وسي د دې شانو کومک ورسي دوستانو ایله کوم لایف در سره شیر کړي چې تر څو د کورنۍ سره د ساختماني موادو کومک وسي غذایي مواد دومره غذایي مواد راغلي موږ هر سناریو کوو چې هغه غره هغه د ملتاني کلی نو هغه اخرینه نکته ده چې تقریبا څه کم 2 کیلومتره اخواته پرزي کرشه ده په هغه ځای کې مې یو شی رسېدلی و که څه هم د داسې دومره نه و رسېدلی لکه دا ښار ته د ولسوالۍ ته چې نږدې خلکو ته رسېږي خو بیا هم یو څه ورته رسېدلي هلته ما خلکو ویل چې زموږ سره د کورو په جوړېدلو کې کومک وسي دلته د څښلو د اوبو امکانات نشته او جالبه دا ده دوستانو چې د خدای پاک قدرت ته وګوره په دغه هر ځای کې چې زلزله سوې ده
دغه برمې چې دوی کښلي وې اوبه هم چینې وچې سوي دي او هم برمې وچې سوي دي. خو داسې ځایونه موږ ورغللو چې د خلکو د سپین ږیرو کیسه کوله چې تقریبا د 25-30 کاله کېږي چې دلته چینې دغه سوي وې، چینې وچې سوي وې، مګم د دغه زلزلې سره بیرته چینې دومره فشاري اوبه یې کړي دي چې د اندازې څخه زیاتې اوبه چینې راباسي. نو دوستانو دوی تر هر څه د ساختماني موادو ته ضرورت لري، له کومه ویډیو در سره شیر کړي پر ګروپو سپو باندې در سره شیر کړي، کوم مرسته په واسه باندې نه ده ویډیو در سره شیر کړي تر څو د دوی سره د ساختماني موادو کومک وسي. دغه ژوند دی دوستانو، تاسو ورته وګورئ. زه بیا ورته دغه کوم ټوله ګورئ هغه کاکا دی اوس راولاړ سو ولمانځه ته ټوله دغه کور اوس څه ونړېدی. دغه کور چې تاسو وینئ دوستانو نه دا دی اوس رانږدې سو. دغه کور دوستانو اوس څه ونړېدی. دغه بل کور هم د پر مابینځ باندې وچاودی. تاسو ورته وګورئ دغه بل چې دغه کېږي معلومیږي هغه بیا وچاودی. هغو کورونه چې تاسو وینئ دوستانو زه فکر کوم چې دا دی اوس راغلو دغه کورونه دغه کلی کورونه یې چاودلي وه ولې نړېدلي نه وه. دغه اوس استي دغه سوله دغه د دې خوا دیوالونه وه چې تاسو ګورئ دا اوس استي ونړېدله. دغه مخامخ جومات چاودلی و پرون چې موږ ورغللو چاودلی و مګم نړېدلی نه و. دا دیوال یې دغه اوس استي نړېدلی دی. دا دغه کېږي معلومیږي. په دغه ټول علاقه کې نو فقط دغه یوه خونه ځای دی چې موږ پرون وکته چې نه دی نړېدلی. دغه یوه خونه په دغه ټوله کلي کې دغه یوه خونه پاته وه چې درز یې نه و کړی او هغه اوس هم درز نه دی کړی. بس نو ټوله تر شنه اسمان لاندې دوستانو تر شنه اسمان لاندې بس پراته دي نر دي ښځې دي کوچنیان دي ماشومان دي په پټیو کې په مځکو کې پراته دي. بس دغه څوک په دره کې خواته بیا په دره کې د کورونو څخه راتا سوي دي په دغه دره کې دغه دي پراته دي. باش ژوند نه دی. او د دوستانو داسې یو څه لږ ورکښته سو هغه نورې دغه مو ووینئ هغه نورې خرابیان یم نه پوهېږم چې هلته به لایف کار وکړي. دا ډېره لوړه منطقه ده چې زه ولاړ یم چې په هغه ځای کې به دغه کار و. تاسو ورته وګورئ دوستانو دغه وسسي دغه دیوالونه وسسي وچاودله. ورته ګورئ دوستانو دغه چاودې د دیوالو ته ګورئ. ورته ګوره دغه چتونه وسسي په دا اوس زلزله کې دغه سوه. خو ډېره خطرناکه زلزله وه. ټوله بس دغسې په کوڅو کې د خپلو کورو مخ ته ولاړ دي. ټوله دغسې ولاړ دي د کورو مخ ته ولاړ د ویرې څخه چې د دیوالونه پر دلته دوستانو هیڅ کور جوړ نه دی پاته. ټوله چاودلي دي او تر هغه نړېدلو کورونو دغه ډېر خطرناکه دي. دا چاودلي کورونه ډېر خطرناکه دي ځکه چې دلته عامه پوهاوی هم نشته او خلک هم یو څه لږ بې احتیاطي کوي. نو خلک هم دغه کوي بې احتیاطي کوي خونو ته چاودلو خونو ته ورننوځي هغه یو دم د زلزلې تکان راسي. دا پرون موږ بیا هغه ویډیو خپاره کړو که دا پرون موږ نوی دغسې یو دم نوی راوتلي د دا وطاقه څخه امکان دې ولري چې زموږ
هم نن د جنازې 2مه ورځ وای، یعنې دلته بس نه ده معلومه چې څه وخت زلزله کېږي، خو خدای دې رحم وکړي، خدای پاک دې دغه ټولو ګناه وفر موږ ته وکړي چې د هغه د خطره څخه مو دعا نه قبلېږي. ګورې دوستان، هغه د غره په سر کې، د غره په سر کې ګوره هغه یو خیمه چې ولاړه ده، د خیمې و دې خواته دا کور دی نړېدلی دی. دا خیمه موږ کومک ورسره کړی دی. نو په هغه ځای کې هم هلته کورونه دي، 3 کورونه دي. یو کور چې دا معلومیږي دا دی، 2 کورونه یوه خواته دي. یعنې داسې ځایونه وو چې زه د سیاریان پاته وم چې هغه نور خو پرېږده چې دا اوبه څنګه راخېږي دې ځای ته. خو ولې د داسې ډېرو ځایو سره مخ سولو، د ډېرو کورو سره مخ سولو چې ماشومان به و خپل نیکه او یا انا ته ناست وو او ورته ژړل به چې زموږ مور پلار چیرې دی، موږ خپل مور پلار غواړو. یعنې دلته زموږ د ورځې 2 ساعته 3 ساعته یوازې په پاتیو کې تېرېږي دلته، چې د هر کور پاتیا لري چې ورځو تقریبا 15-20 دقیقې مو یا 10 دقیقې د پاتیې هلته یو ګوړی ورسره ناست د پاتیې د دوی پر غم شریکۍ باندې